پخوانی اراکوزیا او اوسنی کندهار یا قندهار دی. کندهار د میرویس خان نیکه ستر امپراتور احمد شاه ابدالي، استاد عبدالرؤف بینوا، علامه عبدالحی حبیبی، ملاله میوندی، زرغونه انا، پوهاند رشاد، حمید کرزی، شهید رازق خان او همدارنګه د عبدالباری جهانی کور دی. دوستانو د جهانی صاحب نوم مې واخیسته. د جهانی صاحب یو شعر تاسو ته ډالۍ کوم. کندهار مې د بابا په قباله دی، که پنجشیر دی که واخان دی وطن زما دی. هر لویشت مې د نیکه او بابا ګور دی، په هر ګام باندې لحد او کفن زما دی. دوستانو د شعر ور اخوا کندهار د سیاسي، شاهي او تاریخي اهمیت ترڅنګ ترانزیتي، سوداګریز او صنعتي اهمیت هم لري. په کندهار کې موږ سپین بولدک لرو، همدارنګه په کندهار کې موږ په سلګونه تولیدي فابریکې لرو. د ویاړ خبره دا ده چې په کندهار کې شیعه او سني دواړه ډېر په مینه ژوند کوي. مندیګک، کتیبه شوکا، چلزینه، ارک، قلعه احمد شاهي، غازی پارک، د میرویس خان زیارت، خرقه شریف او جامع مسجد تاریخي سیمې او ځایونه دي. د کندهار زراعتي محصولات لکه انګور، انار، زردالو، ګرنګیچ، الوچه، انځر، شفتالو او نور نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې ښه نوم لري، ښه شهرت لري. د داخلي تولیداتو د ودې په موخه حتما یې وکاروئ. دوستانو که کندهار ته ورغلی، د انځر، انګور او انارو ترڅنګ د ملکو داخلي تولیداتو څخه هم استفاده وکړئ. ملکو داخلي شرکت دی چې په کندهار کې تولیدات لري او ټول افغانستان ته رسوي. کندهار د مرمرو، فلوراید، رخام، ډبرو سکرو، ګچ، طلا، اوسپنې او ورته نورو معدنونو څښتن دی چې لا تر اوسه پورې تر استفاده نه ده سوې. کندهار د دې ترڅنګ چې سوداګریز او ترانزیتي اهمیت لري، یو صنعتي ښار هم دی. د کندهار د فابریکو مهم تولیدات سیخ، ګارر، المونیم، پلاستیکي توکي، کنجاړه، غوړي، لبنیات، مختلف الډوله جوسونه، صابون او نور دي. دوستانو کندهاري غاړه، خولۍ او لاسي صنایع په ټوله نړۍ کې نوم لري، حتما یې وکاروئ. کندهار د پانګونې د فرصتونو ترڅنګ پاکه اوبه، ښه هوا، هوارې ځمکې او غیرتي ځوانان لري. کندهار د غیرت او عزت ټاټوبی دی. اکثره انقلابونه د همدغې ځای څخه پیل شوي. په کندهار کې پانګونه وکړئ، که امنیت راشي کندهار به د نړۍ په دوهم دوبۍ بدلیږي. دوستانو په آخر کې تاسو ته یو ښه زیری لرم. موږ کندهار ته درځو او په کندهار کې د کاروبار د پیلولو او پرمخ وړلو ستره غونډه جوړوو. په تمه اوسئ، موږ انشاءالله درځو. دا ویډیو ټولو کندهاري ځوانانو ته ډالۍ کوم او ستاسو د مینې او میلمه پالنې څخه یوه نړۍ مننه کوم.